د سوخ روان دی چې یو شخص هغه سحر به مسلمان وي بیګي به کافر شوی وي بیګي به مسلمان وي سحر به کافر شوی وي يبيع دينه بعرض من الدنيا الله وی د دنیا په معمولی شي سره به خپل دین خرڅوي دین به خرڅوي دین به پرېږدي د مال د وجه نه پیسو د وجه نه او درنګي د نورو خبرو د وجه نه د وجه نه چې کونه د دین حق نه دی د څومره خلق العیاذ بالله چې هغه خپل کفر ښکاراږي او د کفر چغې شروع کی خصوصا خلک چې د یورپیان او انګریزانو په لاس کې واخلي او خپل ملکونو کې نېشنلټي ورکی او بیا په اسلام پسې غپیږي او د اسلام سپکوي او د کفر او د کافرو وچته بیانوي دا غوي اصل وجه د نه مسلمانانو چې کو نه غوي دین اسلام کې خوند نه ځکلای کو نه غوي په دین اسلام باندې پوي شي نه یا غوي ته دین اسلام باطل خره شوی دی یا دین اسلام د دوی د اعتراضاتو جواب نه کړي دا غوي اصل وجه دنیا پرستی وي دا غوي اصل وجه خزي وي دا غوي اصل وجه د سہولتونه وي دا غوي اصل وجه د سپي وینځل وي غوي اصل وجه د انګريز بوتان پلش کول وي دا غوي اصل وجه غوي اجکم سہولیات دي هغه وی عزت مندو خو نه دا وجه نه وي دا غوي سپو چې کوم دین اسلام دوی کو نه پیژندل نه یا دوی پیژنینا یا دین اسلام دوی مطالعه کو د حق کارونه خو د دین اسلام حق کار شوی لیکن يبيع دينه بعرض من الدنيا خپل دین خرڅوي د دنیا په معمولی شیز باندې د انګريز په خوالي باندې چې ته ډېر خسړای ته ګډ مسلمي ته فلان یې تر شن خیالای اوس به دمي ال بيدنا اعلی اوچته مرتبه ورکی یا یو څوک عزتمند مسلمانانو ورونو د بی دینه نه راوختلې وي دین طرف ته د دین په سنچ کې ځان چلول غواړي په دین کې دیندار شي مخې ډمي بیا دیندار شي کولې ګیره پریدي او درنګي دین خبرې شروع کیو ذکر خبرې شروع کیو د بندګۍ د الله د عبادت دغه شروع کی او دا شخص واپس واوړي واپس گمراه شي واپس ځان دا وې چې د فرعون کلیوال وي یو مشهور ډم دی اوس به نه کمال اول ډم بیا نه کمال شو بیا ډم شو او د فرعون کلیوال وي دا څه دا خلق په غلطه اراده باندې دین اسلام خپل کړه او دین اسلام ښکارا کړه دوی مقصد دا و چې موږ له شهرت ملو شي موږ له خلق مخ کې ورستو باډي ګارد راکې موږ له خلق دا و کې موږ له خلق دا و کې بس کدا نشته دا ته ملو نشول واپس وایي فرعون کلی ولایم اوس د خبر حتی خبر ورسېده يبيع دينه بعرض من الدنيا زګه د یو مدرسې او د مسجد امام نه کومه تنخواه به نه وی کنه یا د مدرسې او د مسجد د امام چې کومه تنخواه ده دای چې کومه ګټي او درنګ په نور حلال طریقو ګټلې شي هغه ډېری دي د مدرسې دغه نه لیکن دا انسان راولګي او درنګ د هر څه پری دي او درنګ د ډېرو پیسو په خواهش کې سره شي يبيع دينه بعرض من الدنيا دا حدیث د رسول الله د خواږي خبرې دي او د څه پېښنګوي دي چې سړی باندې د خپل بدن ودرېږي ته غونه ور باندې ودرېږي او انسان سره خپل ځان سوچ پیدا شي چې زموږ څه ګارانټي ده چې موږ په حالت د ایمان کې په حالت د اسلام کې د الله رب العالمین مخه ته ودرېږو موږ څه ورانټي ده نو د وجه نه دین باندې چې عمل کوو په خلوص سره په اخلاص سره په الہیت سره د الله رب العالمین د لپاره په صدق سره